دا اختر پا ورځ محترمو نفلی منز پکار خدا ذہن کے وساتئ چې دا اختر د منز نه بعد اختر منزم چوک او بیا کور ته راغلی نو بیا یو نفلی منز دی او ډېر ثوابونه دي نو هغه درته ښیم ښه نو تاسو ته دا اختر په منځ کې درې منځونه ښیم درې روایات درته ښیم یو روایت دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوک چه دا اختر دا منځ نه بعد سلو رکعت نفلو کی وما تاستوی عیدگاہ کے بے نہ کوئی جمعات کے بے نہ کوئی خدا دا چکور کے اوکای سلو رکعت نفل دا اختر پا ورزو کی کور کے نو اللہ پاک دنیا کے جو سمر بوٹی دی سم ډیرم دی سمر بوٹی چی دی دا ہاری بوٹی پشمار دتا اللہ عمل نامہ کی نیکی لکھی او دنیا کے دا ونو چو سمر پانی دی او دا بوٹو سمر پانی دی دا ہاری پانی پشمار دتا اللہ پاک عمل نامہ کی نیکی لکھی گوری دا در نیر نشی دا اختر پا ورس چکور تراغ لئی سلو رکات نفلو کئی دا دنیا دا ہر بوٹی او دا ہر پانے پشمار تا تا اللہ پاک نیکی لکی نور سکے خدا پاک در تا دا جنت داخل دلو تا بانی گوئی دویم نمبر روایت دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے او دا ایران دے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی دا روایت تے دے فرمائے وی سوک چه دا اختر پا ورس که دا اختر وڑو کے اختر یو که غٹی دا اختر پا ورس سلو رکات منزو کی پس دا دین چه امام دا اختر منزو نکڑی دی او سلو رکات نفلو کی پاول رکات کے سبح اسم ربک الاعلا ہوئی اول رکات کی نو پا دی یو رکات اللہ سمر ثواب ورکائیں لکه دا اللہ چه دا طول کتابونو تلاوتی کرائی اللہ چه سمر کتابونو نازل کردی دی دا دی طول کتابونو دا تلاوت ثواب اللہ دا تورکائی دویم رکات کے بہوئی والشمس و ضحاها نو دا دویم رکات سمر ثواب دے دمر ثوابون اللہ ورکائی دالمر چه کم زین راخیجی او کم زین کی کزیگی دا دیل مر پای حاتا کی چه سمر مخلوق دا باری تعالی رازی که غٹ دے که وڑو که دے دا دیا ٹول چه راجم کی او سمر شمارت جوڑے گی دمر ثوابون اللہ ورکائی دا دویم رکات ثواب دے او پا دریم رکات کی بہوئی والضحا واللیل اذا سجا نو چه دریم رکات کی دوئی سمر ثواب اللہ ورکائی دمر ثواب اللہ ورکائی چه دا دنیا ټولو یتیمانو تے ڈوڑای ورکڑی دا او ټولو یتیمانو تے اوبا و شربت ورکڑی او ټولو یتیمانو تے کالی ورکڑی دی او ټولو یتیمانو تے سر ورکڑی دی او ټولو یتیمانو تے خیستا کالی ورکڑی دی یو سڑا یتیم راوالی کنا یتیم چه دیر کمال دے گوئی او اغتا غسل ورکی او اغا پاک کی بیا ورطا خیستا کالی واغوندی بیا ورطا سر غوڑ کی سرگ ورطا توری کی او خیستا طعام ورکی دا سمر ثواب نپدی یو رکات دے درم رکات ثواب دمر دے چه طول یتیمانو تے دا کار کرائی دا دی سمر اجر و ثواب سلورم رکات کے بقل هو اللہ احد ہوئی دا سلورم رکات ثواب سمرہ دے دا 500 کالو راتلن کی گناہ ورطا معاف کائیں او دا 500 کالو تیرشوی گناہ ورطا معاف کائیں یعنی سل کالو 500 کالا چی رازی اغم در تا معاف او 500 کالا چی تیرشوی دی اغم در تا معاف کائیں
نو ګوره په دې دواړو روایاتو اسانه عمل کېږي. څلور رکعات نفل مکو دغه طریقه باندې وکړئ. ښه په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ووایئ، دویم رکعت کې والشمس وضحاها، دریم رکعت کې والضحا واللیل اذا سجا، څلورم رکعت کې قل هو الله احد. نو د علي صاحب په حدیث هم عمل راغی او د سلمان فارسی صاحب په روایت هم عمل راغی. دریم نمبر روایت راغلی دی ویسو چې د اختر په ورځ څلور رکعات لمونځ وکړي او په هر رکعت کې یو کرت سورة الفاتحه ووایي او پنځلس کرت انا اعطیناک الکوثر، او دا خاص کر د لوی اختر په ورځ چې وکړي دومره ثواب الله ورکوي لکه شپېته اوښانې چې قرباني کړي. شپېته اوښان. نو دا مې درته د اختر د ورځې منځونه او خود نفلي چې دا ورځ خو بیا کال کې یو کرت راځي چې دا درنه هېر نشي.